ها اره کوم څه ویلي Splicer, key, intersect. اوس برابر شو ته خیر او به ګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه په PHP کې لیکچر نمبر 20 شلم نمبر درس کې زمونږه موضوع د تیر کلاس موضوعګان پاتې دي پاغي هم خبرې کو او دا غي سره څنګه کې زمونږ نوې ټاپک چې دی هغه ته مونږ ویلې شو اره ډیفرنس په نوم باندې فنکشنز دی پاغي به خبرې کو مل ته ټول نوٹ کړی دي هغه ټول خبرې لته ما راخستې زی تاسو ته خایمه تیر کلاس کې اره انټرسیکټ او انټرسیکټ کې مونږ تر کوم ځای پورې خبرې کړې وي اره انټرسیکټ یو کیم ویلې وا یو کیم ویلې وا اره انټرسیکټ دا پاتې و اخري خبره هغه کې یو فنکشن پاتې هغه کودام وي دواړه وي اول ما غوړي به دي ترازو صحیح ده ځکه دې کې موږ مثال حل کړی مو خلک هغه فنکشن کې دغه شو کنه یو موضوع چې موږ سره په دې کې پاتې و هغه وا اره سلایس نه بروا کنه مرج کی ریکرسیو په نوم باندې فنکشن واغه پاتې موږ سره ګوره د اره مرج په مطلب هوتا سم په کړیو چې کله دوا اریګان سره کمباین کو یو ځای کو یا مرج کوی د لپاره اره مرج استعمالېږي خو ریکرسیو فنکشن په هغه وخت کې موږ استعمالو چې کله موږ ملټي ډایمنشنل اره سره مرج کو د کوم ماډل اره ملټي ډایمنشنل اره د کمباین کولو په خاطر باندې د چین استفاده کیږي اوس ګوره مثال زر کوم درته یو نوې فایل به کریټ کو او د دې فایل نوم به وي zexshell.php شل خو شوخه اوس به زه ولیکم PHP او بیا د هغې نه پس به چې دی مونږه دلته راشو دې ته به زه ولیکم فار ایگزامپل سټوډنټس په نوم باندې به دا کریټ کړم از اکول ټو بلاک به والو مثال یو اره دا شو خان علی او نور خدا به ز والم ملټي لپاره وبرسو کو چې مثال یو ځلیکم فار ایگزامپل جان بس صرف دا یو ریکارډ به فی الحال دیتا انټر کوم یو بل اره به کریټ کوم سټوډنټس 2 او دې ته به دلکه د مرجنګ لپاره equal to for example ذلیکما اسرار دا غي سره مرج کول غواړو او علی خان خودی په انساید کې بل اریم کریټ کوما لیټ سپوز ذلیکما ذاکر او بل په کې ذلیکما ولی و سمپلی کچې ته دا دواړه موږ مرج کو نو بیا په ضرورت د دې نشته چې ریکرسیو فنکشن استعمال کو په هغه ټیم کې چې شی نه موږ سره ذاکر ولی نه ملټي ډایمنشنل اره نه وي چې کله ملټي ډایمنشنل وي نو موږ ورسولې کو نیو ار از اکول ټو اره انډرسکور مرج انډرسکور ریکرسیو د اره نوم څه دی سټوډنټس 1 او بل سټوډنټ 2 دا به ډالر ساين کو او دینه به ون لري کو او صرف اس به ورکوتا او دې د وسیمه کالم کېدو اول به زم په تیار سٹارټ دی ګوګل لوکل هوست او بیا به زلار شم چرته zex20 دا ورن موږ آوټپوټ نه راخسته دلته به موږ لیکو ایکو کا تشه پری ټیک زه اوس په الحال آوټپوټ لپاره پری ټیک باندې علما چې موږ ته بالکل هغه انډیکس نمبر معلوم شي کنه ما تاسو ته پوریچ لوپ او د ملټي ډایمنشنل اره درښتو لپاره مې کوم لوپ درته ویلو فوریچ کې کوم فنکشن هو کنه لیست فنکشن وسکوري ډیر اسانه خبره ده
لیست فنکشن په تر باندې ته دغه اره به بیا تر اوچته چې ته مرج ډیټا راوچته ملټي ډایمنشنل اره نه چې ډیټا راوچته دا دواړه پرې ده دا راوچت کې چې دې دوړو کې دا دواړه کمباین تاسو به بیا خپل پریکټیس کوئ په دې باندې کنه اوس بل دولی کم پرنٹ انډرسکور شي کما اره پرنٹ کوم ته نیو ار اوس راشي تاسو دا ریفریش کړئ پارس ایرر لین 8 کې موږ سره چې پاتې دي پریټیک کې شیم نه پاتې اوس ګورئ اوس اوله اره زیرو انډیکس باندې خان علي نور خو د دې په انسایډ کې اره چې کوم ده جان سره اوس ټولې مرچ شوي که نه په دویمه اره کې اسرار علي خان اوس دا دویمه اره مرج د هغې سره او بیا په داخل د اره کې ذاکر او ولی اوس دا دواړه اره د دې په ما آوټپوټ د یو اخیستی خو راکړې دواړه اوس ګورې زه تاسو ته مثال درکړم کوم لوپ استعمالوم فورش لوپ کومه اره بلته ولیکو نیو ای آر آر هغه دواړه کمباین شوي که نه کی به ته څنګه کو کی به ته شوټ کو دې په ځای به چې ولیکو لیست کې به چې زه ولیکم ډالر سین स्टूडेंट STD او ډالر سین ها دلته به د دې فنکشن ضرورت نشته ځکه هغه ډیفالت کی نه دي چې موږ ورته مطلب دغه جوړ کو تیار ډیټا دلته به ولیکو از کی بم پرې آل ریکارډ کوم دلته به صرف ولیکم ایکو کا لیس فنکشن هغه وخت کې موږ استعمالوي چې د هر یو انډیویډوال چې ولري کیو ولري بدل ته ځلې کوم آل ریکارډ کوم نمبر لین کې आज की ته ضرورت نشته دلته زما نیو ای آر آر دلته به نیو ورکو او دلته به نیو ای آر آر ولیکو چا نه به آوټپوټ والو مونږه ډالر سین نیو نه this is array to string conversion دلته به یو کار وکړو دلته به زه ولیکم A او دلته به چې نوم ورکړو نه دلته کیو ورکړو کی ما چې ورکړو B فنکشن به داسې مونږ ولیکو چې echo for each loop د کومې ارې نه ډیټا راواله نیو آر آر او بیا د هغې نه پس نه ډالر آل بیا به دې ته ولیکو چې موږ ایکو که موږ ته چې ډالر ساین کی ډاډ آل دا کار کېدای شي په دې باندې موږ چې پرېښی دی لاین چې دی شپږم نمبر لاین کوم یو دی اندا دی کی ولې ختمه دلته دا فنکشن دی لږ صبر وکړئ ښه دلته یو بله خبره ده که دا لوپ موږ دې ته استعمالو دا لوپ خو د دې لپاره استعمالیږي چې د ارې نه ډیټا راوالي او دا څه دی فنکشن دی دلته به زه ولیکم ایکو که موږ ته چې ډالر سین نیو ای آر آر لږ صبر ډایرکټ به ولیکم او اوس په دې کې صرف په دې به خیر کار وکړو اوس ټایم پیدا کېږي صحیح ده اوس فی الحال آوټپوټ موږ دا اخیستی دی د مرجنګ لپاره موږ له دې نه استفاده کوو چې کله ملټي ډایمنشنل ارې مرج کو او که چېرته ون ډایمنشنل ارې وي بیا د دې ضرورت موږ سره نشته دی بیا به صرف انلی چې لیکو موږ ارې انډرسکور مرج به لیکو موږ څنګه مرج نه شوه
د خو ځان ته آوټپوټ د صرف چا ته راخیستی دی هو که اوس ګوره مثال دلته داسې لیکمه ډالر ساین فار ایگزامپل سټوډنټس 3 از اکول ټو ما ولیکل خان علي صحیح شو. اوس یو بل بلاک به م زوالمه کامه به کېدو زه لیکم ذاکر خان. اوس دا موږ سره 2 ډایمنشنل ارې ده که نه خو دا 3 دانې شوې ته د دې 3 وړو آوټپوټ نه هلې آوټپوټ د 3 وړو په کار دی صرف دلته ولیکه فنکشن کې واچوه سټوډنټس 3 اوس راشه صحیح شو که دلته خو تا ته ښیي چې د دې د ارې نه ارې خو هلته ډفرنټ دي خو دلته د فنکشن په ترو تا سره څنګه کړي دي کمباین کړي تا د یو فنکشن آوټپوټ اخیستی که نه نو دې تا ته آوټپوټ هم هغې نه درکوي. نو دلته موږ سره د یو موضوع پاتې وه ریکرسیو فنکشن د دې وظیفه دا ده چې ډېرې فنکشن یې ارې سره یو ځای کړي خو کوم ارې چې هغه 2 ډایمنشنل وي او چې کله 1 ډایمنشنل وي صرف کوم یو به استفاده کوو ارې انډرسکور مرج دا م ویلي مو تېر ویډیو کې شته دی. بل په دې کې موږ سره یو موضوع چې هغه انټرسیکټ لاست دغه و چې موږ د فنکشن کریټ کړی و د دې هدف موږ سره دی ارې یو انټرسیکټ یو اساک دا یو فنکشن موږ سره د دې هدف څه دی زه به دا کمنټ ته کنورټ کړم کله ته آوټپوټ بیا موږ سره ډېرېږي دا به کمنټ ته واخلو موږ به داسې ولیکو ارې انډرسکور یو انټرسیکټ انډرسکور یو اساک ځکه چې ته مثال 2 دانې دغه جوړې کړم ارې جوړې کړم مثال ریډ خو هر یو ته زه پکې څه ورکړم کی ورکړم کی په دې کې ریکوایرډ ده یعنی مونږه 2 ویریبلې کریټ کو او د 2 ویریبلو کې چې کومه ډیټا ما سره پرته ده هغې دواړو کې مونږ څه اچو کی اچو یو د ا په نوم مثال ما کریټ کړو او بل د بی په نوم. اوس مونږ آوټپوټ اخلو خو آوټپوټ کې زه ورته څه وایم چې ګوره د انټرسیکټ وظیفه څه وه کوم چې کامن ویلیو هغه مونږ ته ډسپلی کړي سیم ویریبل سیم ډیټا وي او سیم کی وي یا پکې مونږ بیا ډېرې فنکشن ویلې چې صرف کی سره سیم وي چې صرف ویلیو سره سیم وي ډفرنٹ فنکشن مونږ ویلې په دې کې که نه خو اوس داسې وایم چې باید دې ته م سوچ وکړي چې دا اپر کیس دی که لور کیس د دې ډیټا ټایپ سره یو شان ته دی که ډفرنٹ دی دلته د اوس دلته د 2 اریو نه کامن ویلیو راوچتول دي هغه د یو نه وکړه اوس موږ څه وایو اوس موږ داسې وایو موږ 2 ارې کریټ کړي که نه زه غواړم چې په دې کې د دواړو نه ډیټا راوچت کړم خو کومه ډیټا کامن ډیټا خو کامن ډیټا کې باید څه وشي لکه اسرارالحق دې کې دی که نه پرون هم دې باندې مثال هم حل کړی او دې کې اسرارالحق دی زه داسې غواړم چې د دې اپر او لور کیس ته باید سوچ وشي صحیح ده چې نومونه به دواړه یو شان ته وي خو کېدای شي هغه په اپر کیس لیکلی شي دا په لور کیس باندې د دې لپاره یو فنکشن جوړوم فنکشن او فنکشن کې څه ورته وایم فنکشن ته نوم ورکړو مثال کمپیر څه نوم ورته ورکړو مونږه کمپیر نوم ورکړو ورته کمپیر د دې نوم شو اوس دې کې زه یو ویریبل کریټ کوم a او بل ویریبل د چی په نوم جوړوم b زه ورته څه وایم if که چېرته ډالر سین a is equal to ټریپل ایکول زه کله لیکم چې ډیټا ټایپ او نو به زه ولیکم ډالر سین b سره نو ریټرن که مونږ ته ریټرن که چې 0 او ایلس که چې ته نشو ریټرن کا دلته مونږ ټرنري اپریټر یوز کوو لکه مونږ داسې وایو که ډالر سین a ګریټر دین ډالر سین b دلته ګریټر دین نه هدف دا نه دی چې ویلیو ګریټر دین شي ګریټر دین نه هدف دا دی چې د a ډیټا مثال لوور کیس وي او د b ډیټا اپر کیس وي خو دا ګریټر دین معنا شو اوس موږ سره یا مثال د a ډیټا اپر کیس وي د b ډیټا لوور یا مثال د a لوور کیس وي د b نو دا سره کمپیر کو
اوس دلته کمپیرینګ د دې ته کوم اپریټر وایي ټرنري اپریټر ویل کیږي دلته تاسو چې کوي 1 کولی کو دا اپر کیس لپاره اوس دې ته هم من کوم ماډل اپریټر ویل شو ټرنري اپریټر -1 د لوور کیس لپاره یعنی دلته هدف دا دی چې دی به کمپیرینګ کې دا اپریټرز چې ډیټا به چک کی چې دا اپر کیس ته که لوور کیس ته دې ته به سوچ کی اوس دا فنکشن من د array underscore intersect underscore u اساک ته اساین کو د دې لپاره چې د دینه هغه ډیټا راوچت کی چې کومه ډیټا د شي د لحاظه د کیپټلایزیشن او ساين کې د ډیټا ټایپ او ساين کې د کی او د ډیټا ترمنځ فرق ونه لري اوس د دې په مقابله کې د 1 او -1 ټرو باندې او ټرو شو کنه ګورا ټرو معنا دلته ټرو اصلا دا دی که چې د مساوي بیا مطلب کنډیشن چې کول ضرورت نشته دی 1 معنا ټرو دا معنا د 1 معنا دا ده چې کله مثال مونږه ډیټا راوچتو د اپر کیس ډیټا په غټو حروفو لیکل شوی و ټرو شو کنه شو او کو لوور کیس لیکل شوی و -1 فال شو موږ سره یعنی دا دواړه چک کا دوه کنډیشن شو کنه ټرو فالس دواړه ټرنري اپریټر هم دې لپاره استعمالېږي چې موږ سره ټرو او فالس کنډیشن دواړه په یو ټیم کې څنګه شي چک شي موږ سره دلته معنا دا ورکړي اوس ګوره او دلته موږ ګریټر دین یوز کړی خو په اې کې هم عدد نه چو کنه دلته دا اپریټر استعمال هدف دا دی چې ډیټا لیس دین اور ګریټر دین یعنی هدف دا دی چې ډیټا سره فرق ولري کاغه د سایز د لحاظ وي او کده ډیټا ټایپ د لحاظ وي او کده کریکټر د لحاظ وي اوس موږ څه لیکو یو نوې دغه جوړو نیو په نوم باندې ځلی کما نیو از ایکوال ټو array underscore chain underscore intersect هغه u intersect هغه به بیل فنکشن دی underscore chain u اسان سو array موږ جوړی کړی دي دوا زه چې لیکم ډالر ساين a او بل پکې چې لیکم موږ ډالر ساين b وس راځو موږ دا څنګه کو رن کو دلته بزولی کم ایکو کمنگتا او بیر آگه پس ریٹیک او د دینه پس پرنٹ انڈرسکور آر ڈالر سین نیو موسرا شده ریفریش اره انٹرسیکٹ وہ صحیح دے اس خبره نشته کم فنکشن بلتوا چورتا کمپیر فنکشن بلتا دی فنکشن تا کار کی صحیح شو کنه نو اوس دغه نه پس دارم اسرار الحق او خان اوس دلته دا کم اوس دلته به یو ګورو کنه دا خان او دا خان یو شان دي کنه دي او اوس د کې یو ورکه حروف لیکم صحیح شو هغه نه پس دا ریفریش کوم نو د دې هدف د لپاره موږ دا فنکشن کریټ کړو هدا باندې کوئی شته سوچ کنه اوس دې کې یو بل فنکشن دی یو اساق دا تقریبا یو شانت دي دواړه خو دې لپاره به بل فنکشن هم کریټ کې هغه به دې لپاره اوس دا دواړه لکه دې ته مثال زه چې لیکم ډي دا چې موږ سره بي او ډي دا یو اساق او اساق دا تقریبا یو خبره ده اوس که زه مثال دا ریفریش کم ډیټا الته که ډیټا یو شانت ده اوس چې بدل دی موږ سره کی بدل ده خو ګورئ دلته که مثال موږ راشو امدیس کې بل فنکشن کریټ زه به خیر امدی مثال کې تاسو مثال درکم فنکشن اماغه فنکشن دی اماغه شکل سره دی ګورئ دلته اوس 1 او -1 زنه لري کومه دا همیشه د ټرو فالس معنا لري اوس دلته صرف د فنکشن نوم بدلوم کمپیر چې ویل کمپیر ویل دلته کمپیر ویل ته د دې پر ځای چې سره یو کوم فنکشن مو سره یو ځای کی کمپیر ویل خو دلته به څه کړي یو کمپیر ویل څه معنا ویلیو هم کمپیر کا او نور ټولي خبره هم کمپیر کا کدا مون کیم نه دو
دی کمپیرینګ کوي بلکې غټ وړو حروف کې چې مثال فرق راشي بیا څنګه کېږي آوټپوټ نه راځي که کی ډیفرنټ دي بیا هم آوټپوټ نه راځي ما مخکې ورته ویلې چې که دا استعمال هم نه کړو یو انټرسیکټ نو د دې آوټپوټ به څنګه موږ سره سیم وي اوس ګورئ دې موږ ته چې آوټپوټ کړو خان اوس هلته تقریبا هغه دواړه یو شانته دي ډیفرنټ خو نه دي موږ سره که نه د دې پر ځای څه لیکم زه ډي کامن ویلیو ختمه شو نو که موږ هماغه یو فنکشن هم استعمال کړو فرق نه کوي نو دغه دوه فنکشن یې د انټرسیکټ کټګرۍ سره استعمالیږي هغه د ډیټا ټایپ د لحاظه وه دلته یو بله خبره دا مهمه خبره دلته کامن ویلیو ته ګوري کامن ویلیو ته چې په دې دوه ویریبلو کې کامن ویلیو کومه ده او دویمه خبره په دې کې دا ده چې ستا کی او ډیټا هغه دغه ته ګوري ډیټا ټایپ ته ګوري ډیټا ټایپ مطلب دی چې دا خان ته لیکلی دا دلته سیم دی که نه اوس زه مثال ته 55 لیکم لږ صبر دې ته یو کی ورکوم مثال چې م ورکړو ورته زیډ دا انټیجر شو دلته زه لیکم زیډ از ایکول ټو 55 ها اوس زه دا آوټپوټ کوم کامن شو اوس به دې کې صرف ځینو کوم ځای کې غلطي شوې ولسم لاین کوم یو دی دا ډبل کوټیشن ته ضرورت نشته دی دا خو انټیجر ویلیو ده کوم ځای کې دا صبر دا بی از ایکول ټو چې هغه مې لرې کړو که نه اوس دا به لرې ایډ کړم خلاص او دلته डी از ایکول ټو خان اوس صحیح شو که نه سټرینګ کې واپلو لږ صبر I think چې دا به آوټپوټ راځي اوس صحیح شو پرون پکې څه مشکل و پرون سرجي به وای دغه چې کله د اوس سیم نه دي کنه سرجي نه یو باسي کنه پرون به چې سیم به باندې کېدای شي فنکشن کې مشکل و خو دلته موږ دا فنکشن څه لپاره جوړ کړی درې ایکول معنا دا چې ډیټا ټایپ ویلیو او بل کی ټول چک کوو موږ د هغې لپاره دا خو د تېر ورځې د لیکچر برخې وې که نه دلته یو بله موضوع چې ده هغه موږ سره بیا څه ده ارې ډیفرنټ فنکشن اوس دا د انټرسیکټ اپوزیټ کار کوي لکه دې تا ته د دوه اریو نه هغه ویلو راوچتي چې هغه په دواړو کې تکراري نه ډیفرنٹ ویلیو سیم ویلو دپاره خو انټرسیکټ شو که نه دا هم نه دی ویلی ارې ډیفرنٹ اوس ګوره ما دوه ارې جوړې کړي دي که نه همدې کې زه استعمالوم دغه به زه کمنټ کړم ګورئ ښه دا به کمنټ تېرې دوه ارې کریټ شوي دي اوس دې کې څه کوم ګورئ ښه اول ارې ډیفرنٹ په دې کې ډیفرنٹ ډیټا کومه والا نه ډیفرنٹ کریم ډیټا په دې کې لاندې کې نشته زلته ویریبل کریټ کوم سی په نامه ډالر سین سی سی از ایکول ټو ارې انډرسکور ډیفرنٹ او دې ته کومه ارې چو ا کاما بل چې چورتا بی وس ګورم زلیکم اکو او به زلیکم پرنٹ آر او د چې موږ پرنٹ کو سی اوس موږ لیکو فری ټیګ دا سب پرنٹ کو ډیفرنٹ پکې کریم هغه ویلی چې هغه په دې کې موږ سره تکرار نه اوس که مثال دلته یو بل نوم هم زه ایډ کړم دې کې خو دا به یو بل کار کوي د دواړو نه فرسټ ارین دا اولنۍ نه دلته موږ د سی په ځای بي ولیکو یا ا ولیکو
هغه هغې ته راځم اوس د هغې دپاره بل خبره ده اوس زه لیکم پر اگزامپل خان خو خان دپاره زه کی جوړوم ګوره زه لیکم H is equal to ما ورته چې ولیکلو خان دا سب کوم انټر کوم اوس ما سره خان هم ډیفرنٹ ډیټا ده ځکه کی ډیفرنٹ ده د دې کی دلته به زه اوس کی ورکم دیتا فار ایگزامپل دته ما چې ولیکل جی اوس ډیټا ډیفرنٹ موږ صرف د ډیټا په اړه خبره کړې ده نو دیتا ته وایي کنه دا ډیفرنٹ ده ځکه چې هغې کې هم خان شته یو بل خان هم ما اډ کړو خو د درې وړو هغه ډیټا ټایپ سره څنګه دی فرق او که چېرته زه دې ته ایچ ولیکم اوس ګورئ هلته یو ځل بیا تکرار شوې ده دا یو تکراري ډیټا به ترې څنګه کړمه خو ډیفرنٹ زموږ په کار ده خان خو ډیفرنٹ نه شوله خو سیم نه شو زه مثال ته چې لیکم وای صحیح شو دا فنکشن موږ کوم استعمال کړی ډیفرنٹ خو که موږ د دې پر ځای څه استعمال ګورئ ښه ام د سیم در کې زه مثال در کوم f is equal to array underscore different underscore چې کی اوله array د څه په نوم ده اوس ګوره کی سره به هم دی و چې کی دا به زه لرې کوم ته یا دی وی صرف بیا آوټپوټ کې به چې ولیکو f د سی په ځای به f آوټپوټ کو اوس د کی مطلب دا دی چې کی به هم سره څنګه کیږي हम की the same نه اوس की का ډیفرنٹ ګورئ خان 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 د دې کې څه ده सी د دې کې څه ده او د وای دلته دا h بدل دی نو دا تکراری ده خو پهلند کې دا یو خان نشته. کې نه لري پروا نه کوي خیر دی هغه علم دی کې ده برکه کم یو دغه لري سیده کنه वाई के دغه دا کریم वाई की د کریم کې څه ده دا دغه خان کې نه لري 55 دا کوم چې نه ولې دا واي نه دا مېلی دا دا 55 د دې کې دې څه لپاره سره د دې کې سره څنګه کې د خان اوس به دې ته کیور کو از ایکوال ټو فار ایگزامپل چې r یا 4 شی وته مونږ ورکو डबल कोट اوس کو هغه زیرو چې راتلو د انډیکس آوټپوټ کول زموږ مطلب ډیفرنٹ ډیټا ده اوس که زه مثال دې کې د سوري کما چې r از ایکوال ټو چې خان اوس r از ایکوال ټو خان نو تکرار شو کنه r به دې نه لري شي دلته مونږه اکول لیکل دلته به صرف کوم علامه سره یو ځای کو r لري شو ګوره دو فنکشن شوي یو array underscore def دی ډیټا کمپیر کوي د کی سره کار نشته او array underscore چې کی دی کی کمپیر کوي خو ډیټا شرط ته پکې ډیټا باید سیم وي خو کی مختلف وي بیا وسره کار نه لري که ډیټا یو شانته وي کی که مختلف وي اوس مثال خان دی کې مو دغه خان په دې کې مو هغه کې مو هغه نه آوټپوټ ذکر اخیستی وو چې په دې کې کی بدله اوس په دې لیست کې د آر په نوم باندې چې هغه خان دی او دلته آر په نوم خان دی نو هغه دې لیست څنګه کړو لري کړو نو یو فنکشن موږ سره دا شو چې د کی په ذریعہ باندې موږ سکو دا راوچتو array underscore کی په اولنی فنکشن کې صرف دغه باندې نیم باندې دغه کوي اولنې چې په نوم باندې او دویم په کی باندې بیا دا کوي بل پدې کې array difference underscore چیرې اساق یا اسوسیټیو دا هغه array ده لکه څنګه چې اوس موږ په دې کې یو مثال حل کې دې لپاره فنکشن جوړیږي چې موږ جوړو فنکشن دې کې اوس لکه د ګریټر دین د اپر کیس او لوور کیس خبره هم کیږي اوس لکه مثال دې کې نوم دی خان او دې کې نشته یا په دې کې مشته خو په دې کې په وړو حروف دی په دې کې غټ نو دا ډیفرنٹ شو موږ سره کنه چې هلته په وړو دلته په غټو زم دې باید فرق وشي نو دې لپاره به موږ د چی نه استفاده کو array underscore different underscore اسان
دې لپاره باید موږ چې جوړ کړو فنکشن باید جوړ کړو یو اساک د لپاره فنکشن جوړیږي اساک د لپاره نه اوس ګورئ ښه اساک څنګه کار کوي یو مثال زه درکړم درته دا به زه ډیلیټ کړم همدې یو مثال کې زه ټول مثالونه حلوم ځکه بیا کوډ زیاتېږي زه لیکم C is equal to array underscore different underscore څه شي اساک یو array 1 ده که نه ګوره ښه او بل $سن array B مونږه ډیټا او کی دواړه سره څنګه کو کمپیر کو اوس لیکو مونږه پرنٹ ایکو پریټیک ایکو پریټیک دلته څه لیکم پرنٹ انډرسکور آر $سن سی $سن په یو کار بل کو خام دا ډیټا ډیره زیاته د کمپیرینګ پته سي نه لګي دا بل کم او دې کې هم د ریکارډونو به کم کو خپل به ایډ کو ورته اوس دې کې څو ریکارډ دي 3 او دې کې څو دي 2 مونږ غواړو چې ام کی او هم ډیټا دواړه کمپیر شي دواړه به چک شي نو به دې لپاره ارے انډرسکور اساک اوس ګورئ ښه تاسو دا ریفریش کړئ 5500 خان ولی 55 او خان د دې کې څه ده ډي او د دې کې څه ده موږ سره آر ده کله دې کې مثال اوس ګوره دې ته ما ډي ولیکل اوس دواړه یو شان ته شو کنه موږ سره او که چېرته مثال دا ډي خو ویلیو پکې مثال الف پروت وي نو بیا به څنګه کېږي بیا به چې دی الي راځي موږ سره ځکه ډیټا او کی دواړه سره څنګه شو کمپیر شو خان فعلن دی اره ده کنه دا صرف د اولی اره ډیفرنٹ ډیټا راوچته دا اولی اره نه ډیفرنٹ ډیټا ګوره اوله د دویمه سره کمپیر ک په اوله کې د سی ډیټا و چې هغه په دویمه کې نو هغه راوچت او که په دویمه کې و بیا به مراوچته د سینې دي چې په دویمه کې کما و هغه په اوله کې نو هغه نه راوچته هغه به خبره ده نو دا د دې لپاره اوس په دې کې که د واړو د غټ حروف خبره کو نو بیا د چین استفاده کو یو اساک په دې لپاره به فنکشن جوړو دلته به موږ شریکو فنکشن د څه په نوم باندې کمپیر $سن A $سن B او ما هغه سیم فنکشن دی په سیم طریقه سره if condition if $سن A is equal to $سن B ریټرن کوم سره شي ریټرن کوم تا 0 else اوس ګورئ زه لیکم ریټرن کوم تا که چې ته موږ سره $سن A greater than $سن B ټرنری اپریټر -1 اوس دا فنکشن بچاته کال کوم صرف د یو اساک ته کال کو د څه په نوم دی موږ سره کمپیر اوس ګورئ ښه اوس مثال ما ولیکل علي ډیفرنٹ ویلیو راوچتو کنه دې کې مې هم چې ولیکلو علي خو دا علي په کوم حروف دی وړو حروف دی اما کیر سی یو شان دی کنه نو بیا هم دا علي راوچتې دي ولې چې هغه ډیفرنٹ شو اوس او که چېرته یو شان ته شو یو شان ته بیا به دې نه راوچت یو دا شو بل دې کې یو دا شو یو اساک یو بل یو اساک بلم شته یو ډیفرنٹ یو اساک دا هم د هغه د انټرسیکټ په شکل دی تقریبا د هغې سره یو شان کار کوي دې لپاره به بل فنکشن جوړي کمپیر ویلیو په نوم باندې هماغه ویلیو کمپیر کوي خو که دا موږ استعمال هم وکړو پروا نه کوي موږ هغه کار په دې باندې کولی شو لکه څنګه مخکې موږ ویلې که نه دلته په کوم ځای کې دلته او دې ځای کې د کمپیر په نوم باندې دا یو انټرسیکټ و که نه ما وی چې د دې که ته چې د مثال دا کې نه دي بیا د دې فنکشن ضرورت نشته همدا ویلیو ډیټا هر څه کمپیر کول نو دلته هم تاسې که چېرته یو
ډیفرنس استعمال نه کوي یو اساک او یو ډیفرنس تقریبا سره څنګه دي یو شان دي ضرورت دا غي نشته اند یو فنکشن هغه ته ضرورت نشته دی بیا نو یو فنکشن دا شو دا یو ځل بیا د کوم یو فنکشن دا یو اساک یو اساک دی په ګوره فیصله ګوره یو اساک دا کار کوي دا ډیټا ما سره ده کنه په وړو حکمه ولیکل علي دا فنکشن هم دې لپاره ما جوړ کړی چې د دې اپر کیس لوور کیس کیز او ډیټا باید کمپیر شي ټول اوس دا علي په دې کې مشته په دې کې مشته د ډیفرنٹ فنکشن کار خدای چې ډیفرنٹ ډیټا راوچته کی خو که ارے انډرسکور ډیفرنٹ انډرسکور اساک استعمالو او فنکشن مو د کریټ کړی د دې هدف بدای چې ډیټا ټایپ ته وګوري وس د لومړنۍ د ویریبل نه علي ذکر اوچت کې چې هغه په دویم کې نشته ولې نشته چې دا په کوم حروف دی پوره خو کله چې دواړه سره سیم وي او دغه کیم سره یو شانتي بیا به نه راوچتي خو چې کله په وړو حروف لاندې لکه دا دې لکه دوه ویریبل چې مونږ کریټ کو اپر کې سولو دا دوه ډیفرنٹ ویریبل شي کنه دغه شانتي نه چې ډیټا مونږ کریټ کو چې فنکشن مو د کریټ کړي مطلب بیا دا جدا خبره او دا مونږ سره بده کې جدا خبره صحیح شلو دا کیپچر کې اوس کې کنه سرچینګ کې موږ دا ډېر استعمالو سرچینګ کې یوز کولای شو یا په کیپچر کوډ هم سره هم کیپچر کوډ کې استعمالېږي او په دغه کې موږ یوز کو کنه پاسورډ کې مثال ډېر استعمالېږي بل په ډیټا چې موږ مثال د ډیټا آوټپوټ کو چې موږ وایو چې مثال صرف اپر کیس سرچینګ موږ کو لکه دا په پروګرامونو کې شته دی که تاسو ګورئ هلته یو ټیک مارک لګېدلی صرف اپر کیس ډیټا سرچ کړه صرف لوور کیس ډیټا سرچ کړه د هغې لپاره موږ ترې استفاده کوی شو لکه دې خو وړې وړې خبرې ته هم کار کړی موږ خو اکثره اوس پروګرام جوړو وړو غټو حروفو ته نه ګورو نو که چېرته بیا داسې ایډوانس پروګرام موږ کریټ کړو په هغې کې بیا واړه او غټ حروف ټول د هرې وړې وړې خبرې ته هم دې پام کوي نو ځکه دا ګوره فنکشن مختلفې دي کنه یو فنکشن کاپي و ارے انډرسکور ډیفرنٹ ویلیو راوچت کا اوس ارے انډرسکور کی ارے انډرسکور یو کی ارے انډرسکور انټرسیکټ ارے انډرسکور اساک دا ټول د دې لپاره چې موږ په مختلفو طریقو سره ډیټا چې دی یا ډیټابیس کې سٹور کړي دې څنګه کو راوچتې کوم وزه ته یو مثال درکم موږ چې کله سرچ کو په باج در کې 8 ساين چولې کومګه به یو لفظ ولیکو ایمیل اکثر ایمیل ایڈریس چې مونږ نه ایمیل ایڈریس کې نه ایمیل ایڈریس لپاره انده استعمالېږي سرچینګ لپاره لکه تاسو په دې لږ کې په ټیک ټاک کې چې کله دغه جوړیږي اکاونټ به چې کله هغه ته سرچ کې 8 ساين به تلیکي وګوره دا فنکشنز دي د دې پروګرامینګ اندر شوی چې مثال دې په تر باندې وتا تا غنوم را پیدا کیږي اسانه طریقې سره خبرې تم خیال شته کنه نو دلته هم موږ دا ډیفرنٹ خبرې ځکه استعمالو چې ته داسې پروګرام جوړې مثال چې وړو غټو حروفو ته پکې باید کا دغه وشي مثال کیز ته باید پکې پاملرنه وشي نو بیا دغه مختلف فنکشنې دي دا ټولې به ته به استعمالې پکې مهمه نه ده چې موږ یو پروګرام جوړو دا ټولې به حتما استعمالو کېدای شي د دې ټول نه موږ پکې صرف یو فنکشن استعمال کړو چې موږ پکې ضرورت وي هغه کېدای شي په دې کې اوس مثال صرف ډیفرنٹ فنکشن موږ استعمال کړو نو موږ به ضرورت ته ګورو د هغې مطابق به څه کو کار کوو بل په دې کې یو بل فنکشن دی هغې ته موږ څه ویلی شو ارے انډرسکور یو کی یو خو کیو که نه یو پکې چې دی موږ سره یو کې دی وایو که بس دی